سلامونه نیکی هیله احترامات زه اکرام او تاسو ګورئ ټیکریک سټوډیو نن زموږ د اډوب فوټوشاپ د کورس کلاس نمبر 16 دی 16 نمبر کلاس دی نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د تیر شوی ویډیو سره چې دی نو تعلق ساتي چې لیر ماسک په هغې کې موږ ویلو چې لیر ماسک څنګه کار کوي او څه قسمه کارونه کولی شي نو په هغې کې یو کار چې دی به موږ نن ګورو په نننۍ ویډیو کې به ګورو چې یاره په لیر ماسک باندې موږ څه قسمه کارونه کولی شو نو راځئ سکرین طرف ته ځو او ګورو چې لیر ماسک به موږ څنګه استعمالوو تاسو چې کله اډوب فوټوشاپ کولاو کوئ نو په دې کې تاسو ګورئ ما یو تصویر کولاو کړی دی دا تصویر زموږ سره که تاسو ګورئ دا بلیک اینډ وایټ موډ کې دی دا مونږ کلر موډ ته اړو چې دا تصویر زموږ سره کلرفول شي نو هغه به مونږ څنګه کوو د لیر ماسک په مدد سره ټیک ده نو مونږ به دا تصویر تاسو کولاو کوئ که فرض که تاسو سره تاسو په دې تصویر باندې پریکټس کول غواړئ نو د یوټیوب د دې ویډیو چې په یوټیوب کوم ډسکرپشن یې په هغې کې ما دا لینک ورکړی دا تصویر تاسو د هغې نه ډاونلوډ کولی شئ د خپل پریکټس لپاره او تاسو په دې باندې پریکټس کولی شئ ټیک دا د دې نه علاوه هم تاسو بل تصویر باندې هم پریکټس کولی شئ چې تاسو کولاو کوئ نو څه به وکئ چې تاسو به سیمپل دا تصویر تاسو کولاو کو نو تاسو بدل د کې راشئ او تاسو سره دا کم زموږ سره چې دا دغه دی ایډجسټمنټ لیر دپاره چې کم یو لیر دی دا پینل دی په دې کې آپشن دی دا مختلف آپشنز دي دا مونږ وایو په ایډجسټمنټ لیر کې چې ایډجسټمنټ لیر څه کار کوي نو هغه مونږ په راروان ویډیوز کې بیا ګورو خو د هغې نه اولنی چې زموږ سره کم دی سالډ کلر ټیک ده دا سالډ کلر ایډجسټمنټ لیر چې تاسو کله کولاو کوئ نو په دې کې څه وشي تاسو سره یو سالډ لیر مطلب په دې باندې یو کلر راشي تاسو اوس په دې څنګه کلر راوستل غواړئ نو به تاسو د چهرې کلر راخلی چې چهرې کلر تاسو څنګه راوستل غواړئ نو هغه به تاسو په دې لیر ماسک باندې راخلی دا اوس ما یو دغه چې دی سالډ کلر راواغستو خو دا سالډ کلر چې دی نو بلیک دی دا زه چینج کوم خو تاسو پوه کوم چې تاسو به دا فیس کلر څنګه راخلی نو دا لیر ماسک تاسو ګورئ دا مې سلیکټ کو که فرض که تاسو ته دا صحیح نه ښکاري نو زه به دا لږه زوم کما چې تاسو ته دا ټیک ښکاري نو دا به زه څه وکړم چې د دې ځینې دا پینل چې دی د دې دا سایز به لږ غټ کما تاسو ته واضح ښکاري دا زموږ سره کم دا ماسک چې مونږ اغوستی دی په دې سالډ کلر لیر باندې صحیح ده نو زه به څه وکړم چې دې کې اوس زموږ سره وایټ فیل دی تاسو ته په تېر شوي ویډیو کې ما ویلي چې په ماسک چې په کم سیز اغوستی شوی دا زموږ سره یو کلر لیر دی سالډ کلر لیر دی په هغې ماسک اغوستی شوی دی خو وایټ پکې فیل دی نو دا کلر ښکارېږي که فرض که په دې کې بلیک فیل شي نو دا کلر به غیب شي نو څنګه په دې کې هم بلیک څنګه فیل کوو په دې کې وایټ فیل دی نو کنټرول آی انورټ کنټرول آی بټن چې تاسو ووایئ دا به زموږ سره انورټ شي مطلب سپین به په تور کې بدل شي ټیک ده دا اوس تور شو نو دا تور کلر چې دی نو دا غیب شو اوس مونږ وایو چې دا تور کلر چې دی دې په ځای باندې د چهرې کلر پکار دی د فیس کلر پکار دی چې هغه مونږ دې فیس له ورکو ټیک ده هغه تاسو داسې هم کولی شئ چې تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکئ او د دې نه چې دی نو چهرې کلر چې کمی هغه شانتي یو کلر سلیکټ کوئ تاسو او هغه تاسو دې له ورکئ تاسو داسې هم کولی شئ چې دا کلر تاسو د بل یو تصویر راوالی فار ایگزامپل دا ما سره تصویر دی دین هم دا کلر زه راغستی شم څنګه دلته رالم آی ډراپر ټول ټیک ده دا به تاسو راواخلی او تاسو سیمپل په دې ځای کې کلیک وکئ کوم ځای تاسو کلر راغسته غواړئ تاسو کلیک وکړو دا به تاسو سره دلته هم راشي دې ځای ته فورګراوند کلر ته او دلته به هم راشي په پینل کې بس تاسو سره د کلر په سواچز کې چې دی دا به ایډ شي ټیک ده اوس به تاسو څه وکئ دې تصویر ته راشئ او دا چې دی په دې کلر ډبل کلیک وکئ دا زه تاسو سره کولاو شو نو تاسو راشئ دلته کې په دې سواچز کې چې کوم کلر تاسو سره ایډ شوی دی نوی په دې تاسو کله کلیک وکړئ دا به تاسو سره دلته سلیکټ شي اوکې بټن ووایئ دا تاسو سره اوکې شو اوس تاسو دلته دا کلر فیل کول غواړئ نو په دې دا ماسک په سلیکټ کوئ زموږ سره دا ایکټیو دا کلر دی دا ماسک په ایکټیو کوئ صحیح ده چې په دې باندې سایډونو ته را نشان نه شي او څه وکئ چې برش ټول به راواخلئ برش ټول مې راواغستو او د دې ځینه څه مې وکړو چې د دې ځینه ستاسو سره به وایټ او بلیک دا تاسو شور کوئ چې دا ستاسو سره سلیکټ دي ټیک ده تاسو به راشئ د برش سایز وغیره چې دي تاسو په د برش په کلاس کې چې کتلی وو که فرض که تاسو هغه کلاس نه یې کتلی نو زه دلته کې لینک ورکوم تاسو په هغه لینک سره کتلی شئ چې هغه به تاسو برش ټول څنګه استعمالوئ سایز به یې څنګه غټوئ وړوکی کوئ سافټنس او هارډنس دا هم ټول به هغه ویډیو کې ویلي وو ټیک ده نو دی چې دی ما څه کو سافت برش می راوغستو او سیمپل دلته کې زه وایټ فیل کوم په دې ماسک باندې دلته کې وایټ کلر سلیکټ دی او وایټ فیل کوم نو څه کېږي
چې زمون سره کم کلر چې مونږه سالید لیر راغستی دی نو هغه زمون سره په دې فیس باندې چې دی نو هغه کلر چې دی نو هغه راځي تاسو ګورئ ټیک ده دا کلر مونږ په دې راوستو خو دا زمون سره دی اوس هغه مخ بالکل پټ کوی نو دا به مونږه د دې بلینډینګ موډز چې دی نو په لیرز کلاس کې تاسو ویلي د لیر کلاس هم تاسو وګورئ چې په هغې کې مونږ بلینډینګ موډز ویلي چې دا مختلف کارونه کوي نو نن مونږ ګورو چې بلینډینګ موډ څه کار کوي په دې باندې راغی نو تاسو به څه وکئ دا کم لیر چې تاسو سالید لیر اغستی د دې بلینډینګ موډ چې دی هغه به تاسو چینج کوئ مختلف تاسو سره دلته کې چې دی نو بلینډینګ موډز دي چې تاسو ته کم یو ریل ښکاري نو هغه تاسو راواخلئ نو تاسو ګورئ چې هغه به ستاسو سره چې کم ستاسو سره ښه ښکارېدو چې یاره دا بالکل د چهرې کلر ښکاري په دې کې نو هغه کلر تاسو راواخلئ فار ایگزامپل زما سره دا کلر والی کم بلینډینګ موډ چې دی دا ما سلیکټ کو تاسو ګورئ اول زموږ سره داسې اوس داسې شوی او که فرض که په دې کې ستاسو سره اضافي ځایونه سلیکټ شوي لکه دا ویښته دي زموږ سره نو تاسو په دې ځای کې بلیک فیل کوئ دا ماسک به سلیکټ کوئ دلته کې به بلیک کلر سلیکټ کوئ ایکس بټن ووایي یا دا بټن چې کم دی دا ووایي ستاسو سره بلیک سلیکټ شي اوس چې تاسو کله فیل کوئ نو ستاسو سره به کلر ورانیږي دا کم کلر چې تاسو ورکړی دی دا ګورئ په دې ځای باندې اضافي راغلی دی هغه وران شو ټیک ده په کوم ځای چې اضافي راغلی نو تاسو ورانولی هم شئ بیا ټیک ده اوس فرض که دې ځای باندې زما سره لږ کلر پکار دی نو بیا مې دلته وایټ سلیکټ کو او ماسک زما سره سلیکټ دی زه به لږ زوم کوم تاسو ګورئ دلته کې هم زه فیل کولی شم په دې وختو کې دننه دی دا کلر دی ګورئ دا تاسو فیل کولی شئ ټیک ده اوس په دې کې مونږ وایو چې دا سترګې زموږ سره نه وی نو دا مونږ ماینس کولی شو مونږ به څه وکړو سمپل بلیک کلر به دلته سلیکټ کړو او دې ځای نه په ماسک باندې به مونږ بلیک دا ځای بلیک کړو برش سایز چې دی نو هغه به زه لږ وړوکی کړم د دې ځای نه هم تاسو وړوکی کولی شئ او د بریکټس په مدد سره هم کولی شئ دا مې ګورئ دا ځای مې ترې ماینس کړو په دې کې مې بلیک فیل کړو نو څه وشو دا ماینس شو زما سره ټیک ده دغه شان که دا لپس تاسو ماینس کول غواړئ نو دا هم تاسو ماینس کولی شئ چې تاسو داسې لږ ریډ شانتې سور شانتې کلر تاسو دې له ورکئ نو هغه به چې دی نو ډېر ښه ښکاري بیا چې ریل کلر به ښکاري مطلب ټیک ده اوس زه څه کوم چې دې لپس له زه یو بل کلر ورکوم دلته به یو بل سالید کلر لیر واخلم او زه به څه وکړم په هغې کې به ریډ کلر ولګوم دا زما سره داسې ریډ شان کلر ټیک ده او زه به څه وکړم چې دا ماسک په سلیکټ کړم کنټرول آی بټن به ووهم انورټ پې کړم بلیک ته تصویر زما سره ښکاره شو اوس به زه برش ټول راواخلم او په دې ځای کې به سمپل وایټ فیل کوم وایټ چې کله زه فیل کوم په دې ماسک باندې نو دا کلر به زما سره دلته راځي تاسو ګورئ ټیک ده دا چې کله تاسو فیل کوئ برش سایز مې وړوکی کو او تاسو به څه وکئ سمپل د دې موډ چې دی نو هغه به تاسو چینج کوئ څه ته به یې چینج کوئ تاسو ګورئ چې کم یو تاسو سره صحیح ښکارېدو تاسو هغې ته چینج کوئ دا یو سافټ لایټ زما سره په دې کې صحیح ښکاري نو تاسو ګورئ چې دا زموږ سره اوس کلرفول شو صحیح ده دا لپس زموږ سره کلرفول شوې اول څنګه و داسې و اوس داسې شوې ټیک ده دغه شان چې دی نو تاسو د دې دا کم جرسی چې اغوستي دا تاسو هم چینج کولی شئ څنګه چې تاسو به دلته کې یو بل سالید لیر واخلئ سالید کلر لیر ما واغستو فرض که دې جرسۍ له زه بلو شان کلر ورکوم دلته مې بلو سلیکټ کو او دا لیر ماسک مې سلیکټ کو او کنټرول آی انورټ مې کو اوس مې برش ټول راواغستو دغه یو سمپل دغه یوه طریقه ده تاسو هر ځای له کلر ورکول غواړئ نو په دغه طریقې سره ورکولی شئ اوس په دې باندې زه به دې ماسک باندې کله زه وایټ فیل کوم نو دا کم کلر باندې چې ماسک لګېدلی دی دغه کلر به په دې جرسۍ باندې راځي تاسو ګورئ سمپل یو طریقه ده تاسو که هر ځای له کلر ورکول غواړئ دغه شان تاسو دې بیکګراوند لم کلر ورکولی شئ مختلف کلر تاسو دې له ورکولی شئ دا برش زه لږ شانتې هارډ کړم چې دا ایج یې ډېر زیات نه خورېږي ټیک ده دا تصویر به زه لږ شان زوم کړم او دلته کې چې دی نو دې له به زه داسې کلر ورکړم ګورئ ټیک ده دا تاسو نه تصویر زوم کوئ او څومره په قلاره دا کوئ نو دونه به دا په صفایۍ سره راځي زه خو ځکه زر لګیا یم چې ویډیو چې دی نو هغه ډېر لینتي نه شي ډېر اوږده نه شي بیا چې دی نو خلک بور کېږي په هغې کې چې یاره دا ډېر اوږده ویډیو ده ټیک ده زه د هغې لپاره کوشش کوم چې ویډیو ډېر اوږده نه شي ټیک ده څومره چې تاسو دا په صفایۍ سره زوم کوو او برش په قلاره کوو دونه به دا تاسو سره بالکل په صفایۍ سره راشي اوس د دې زه چې دی بلینډینګ موډ چې دی هغه چینج کړم فار ایگزامپل هغه ما کو
ملټیپلای یا زموږ سره کم کلر والا موډ چې دی کلر مې کوی دا کلر ټیک ته اوس په دې کې زموږ سره کم ځایونه اضافي دي هغه تاسو ماینس کولی شئ چې ایکس بټن ووایي دلته تاسو څه وکړئ دلته کې تاسو بلیک سلیکټ کوئ او دا ځایونه کم ځایونه چې اضافي راغلي دي دا ځایونه ته لږ لږ ماینس کوئ ټیک ته دا به ستاسو سره ښه ښکلی کلرفول ښکاري شي دا تاسو وګورئ اوس هغه جرسیم چې دی نو کلر شوه ټیک ته اوس دا ځای چې دی دا تاسو دا کوم ګولیبن چې چاپیره کړی دا هم تاسو څه کولی شئ کلر کولی شئ دې له تاسو بل کلر ورکوئ سالډ کلر واخلئ او دلته کې تاسو څه وکئ دې له فار ایگزامپل تاسو ریډ کلر ورکول غواړئ ریډ کلر سلیکټ کئ دلته کې لیر ماسک سلیکټ کئ کنټرول آی بټن وای او برش ټول چې دی راواخلئ او دا برش ټول چې دی نو په دې کې بلیک فیل کئ ټیک ته دا سوري وایټ فیل کئ په دې ځای باندې تاسو کله وایټ فیل کئ نو څه به وشي چې ستاسو سره به په دې باندې ریډ کلر راځي ټیک ته خو تاسو چې کله هم کلر فیل کوئ که نه په یو لیر کې او تاسو په هغې باندې کوم ماسک اغوستی نو تاسو کوشش کوئ چې دلته ګورئ چې تاسو سره دا لیر نه سلیکټ مطلب دا یو تمنیل چې دی دا کلر والا دا نه سلیکټ لیر ماسک سلیکټ نو تاسو کله بیا وایټ فیل کوئ نو په دې به کلر راځي کم کلر چې تاسو دې له ورکول غواړئ ټیک ته دا ګورئ دا تاسو څومره زوم کوئ تصویر دونه بس تاسو سره په صفایۍ سره راځي ټیک ته تاسو پې کوشش وکئ چې ټایم پې سیوا واخلئ ځکه زه خو ویډیو ریکارډ کوم او تاسو خو بیا ویډیو نه ریکارډ کوئ تاسو به پریکټس کوئ نو تاسو کوشش وکئ چې څومره تاسو په دې سیوا ټایم واغستو دومره بس تاسو پریکټس هم وشي او دا لیر چې دی دا به زه چینج کم فرض که کلر ته نو تاسو ګورئ د دې زموږ سره هم کلر چې دی نو هغه ریډ کلر راغی اوس تاسو د دې له کله تاسو دې ځای سیوا شي نو تاسو په بلیک سره فیل کوئ تاسو وګورئ چې د دې زموږ سره دا تصویر چې دی نو هغه اول څنګه او اوس څنګه دی نو اول زموږ سره دا و بلیک اینډ وایټ اوس زموږ سره شو دا کلرفول دغه شان تاسو دې له بیکګراوند هم کلر ورکولی شئ کم کلر تاسو په دې کې اپلای کول غواړئ نو دا تصویر چې دی تاسو یو بلیک اینډ وایټ تصویر د لیر ماسک په مدد سره چې دی نو هغه کلرفول کولی شئ ټیک ته نننۍ ویډیو چې دا هغه د لیر ماسک په پریکټیکل حوالې سره وه چې په دې باندې موږ یو پریکټیکل کار وکړو چې تاسو په هغې پوه شئ چې یاره دا موږ څنګه استعمالو او په څه ځایونو کې چې دی دا استعمالېدی شي په دې به مخکې چې دی نور پراجیکټو کې هم کار راځي نور تصویرانو کې موږ کار کوو په هغې کې به لیر ماسک استعمالېږي نو چې ستاسو سره لږ ډېر کانسیپټ بیا کلیر وي چې یاره دا څنګه استعمالېږي او څه کارونه کوي ټیک ته نو امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شي ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ د یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نیکسټ ویډیوز چې دي په اسانۍ سره میلاویږي د نیکسټ ویډیو پورې اجازت راکړئ خپل ډېر ډېر خیال ساتئ د الله په امان